بسم الله الرحمن الرحیم په انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل کې تاسو ته په هراله او ستړي مشي ویم ملګرو په نننی کلاس کې مې تاسو لپاره پیر اف ورډ راوړي دي پیر اف ورډ څه ته وایي چې د دې موږ سره پروننسیشن یو رنګي خو د دې سپیلینګ او د دې چې کوم معنی هغه به بدلې اوس تاسو به مطلب وایي چې پروننسیشن څه ته وایي پروننسیشن چې کله د ویلو اندازي دا ټول هر څه به زه تاسو ته کوم په دې باندې په اسانه طریقې سره پوهوم خو تاسو به کلاس تر پایه پورې ګورئ پهلنی ټکی موږ سره فلاور څه ته وایي موږ ګل ته یعنې ګل ته موږ په انګلیش کې څه وایي فلاور او دویم نمبر فلاور چې موږ څه کوم راسره فلاور دا څه ته وایي دا موږ وړو ته وایي یعنې که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې پیر اف ورډ کې فلاور څه ته وایي او فلاور تاسو به ورته یو فلاور چې کوم دی ګل ته وایي او بل فلاور چې کوم دی دا موږ وړو ته وایي دې ته زموږ خلک اکثر پلور وایي خو پلور دا نه دی یعنې دې ته موږ څه وایي فلاور یعنې فلاور یعنې دې ته به موږ وایي څه پیر اف ورډ یعنې چې د دې پروننسیشن څنګه یو رنګي خو د دې به سپیلینګ هم بدلي او د دې به څه بدلي د دې به مینینګ هم بدلي یعنې د فلاور سپیلینګ هم بدل FLOWER فلاور او بل چې موږ څه کوم فلاور راسره FLOUR فلاور یعنې دا وړو ته وایي او بره چې کوم فلاور د هغه وایي ګل ته هیر څه ته وایي ایښتو ته یعنې که موږ نه چېرته یو کس تپوس وکړي چې هیر څه ته وایي موږ به ورته وایي ایښتو ته دیم هیر چې موږ څه کوم راسره دا موږ څه ته وایي سوی ته یعنې که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې سوی ته په انګلیش کې څه وایي تاسو به ورته وایي هیر یعنې د دې سپیلینګ تاسو وګورئ دا دواړه بدل دي خو د دې چې کوم پروننسیشن دی د دې دا مطلب یو رنګ دی سپیلینګ هم بدل دی او مینینګ هم بدل دی خو د دې چې کوم پروننسیشن دی دا سیم دی هیر څه وایي سوی ته موږ ورته په پښتو کې سوی میل څه ته وایي میل موږ اصل کې وایي خط ته که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې میل څه ته وایي تاسو به ورته وایي خط ته خو تاسو به دې کې دا ګورئ چې مطلب د هغه اشاره کم طرف ته ده بل میل موږ سره سره میل تاسو ته به لاندې تصویران هم ما راوړي تصویران مې دې لپاره راوړي چې تاسو په اسانه طریقې سره په دې باندې پوهیږئ میل چې کوم دی دا موږ نر ته وایي خو هغه ماشومي خو چې نري یعنې که ماشومي که ځواني که بوډای که څه خو مي خو چې د هغه نري نو هغه دپاره به موږ میل استعمالوي یعنې یو میل چې کومه دی هغه څه ته وایي هغه موږ یو خط ته وایي تاسو چې یو کس ته کوم خط لیږئ هغې ته موږ څه ویلی شو هغې ته موږ میل ویلی شو دې ته موږ لیټر خو هم ویلی شو خو یو میل څه ته وایي خط ته وایي او بل میل چې کومه دی دا موږ سړي لپاره یعنې د نر دپاره استعمالو ویسټ څه ته وایي ویسټ وایي ګندګۍ ته یعنې که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې ویسټ څه ته وایي تاسو ګندګۍ ته اکثر موږ وایي هلکه تاسې خپل ټیم خرابوي تاسو ته ما په دې باندې سنټینس هم کړي یو جسټ ویسټ یور ټایم یعنې تاسې صرف خپل ټیم خرابوي نو دغه خرابولو ته یا ګندګۍ ته دې ته موږ څه ویلی شو ویسټ یعنې یو څیز خرابولو ته موږ څه ویلی شو ویسټ بل ویسټ چې موږ څه کوم راسره دا څه ته وایي دا وایي ملا ته یعنې ملا کې چې دا نری کومه ملا دې ته موږ څه ویلی شو دې ته موږ وایي ویسټ یعنې تاسو ته تصویران ما راوړي تصویرانو ته تاسو ګورئ نو د دې چې کوم سپیلینګ دی دا هم بدل دی او د دې چې کوم مینینګ دی دا هم بدل دی او د دې پروننسیشن یو رنګي دی نو دې ته موږ هوموفون هم ویلی شو دې ته موږ پیر اف ورډ هم ویلی شو یعنې د لفظونو جوړی تاسو ته ما تصویران راوړي تصویرانو نه هم ځان په اسانه طریقې سره پوهوئ جینز اوس موږ څه ته وایي جینز چې کومه دی دا موږ سره ګوره د هندۍ ژبې لفظ دی هندوانو چې کومه ژبه ده هغې لفظ دی موږ څه خو دا انګلیش بارو کړی دی یعنې انګلیش چې کوم لینګویج دی دا د هغې نه راغیستی دی د هندۍ ژبې نه او په خپل انګلیش ژبه کې دغه کړی دی په دې کې زه تاسو لږ معلومات هم بیا در کوم خو دا بل جینز تاسو وګورئ دا جینز چې کومه دی دا موږ پینټ شاته چې کوم اچو هغې ته موږ جینز ویلی شو دا بل جینز موږ څه ته ویلی شو دا موږ سره هغه جینز کله کم چې د مور او پلار نه خپلو بچو ته ترانسفر کیږي یعنی خپل مور او پلار نه کم بچو کې کم خصوصیات راځي دغه جینز دې ته موږ جینز ویلی شو ښه انګلیش چې کومه دی په لاس سلو کالو کې په لاست یعنی په اخر سلو کالو کې چې کومه دی انګلیش ژبو د سلو ژبو نه لفظونه بارو کړي دي یعنی قرض یو قسم له یو قرض به ورته موږ وایي دغه رنګې ترې اخیستي دي یعنې چې ته د سلو کسانو نه لږ سره والې او تا خپل یو ځان له یو سیسټم جوړ کړی زه په دې باندې ډېره خبره نه کوم په دې برته بیا یو ورځې ځان له کلاس جوړ کړم بل ټکی موږ سره دی هیر څه ته وایي هیر وایي دلته یعنې که ته چېرته یو کس ته وایي چې دلته نو موږ به ورته څه وایي هیر یعنې تاسو ته ما تصویر هم راوړی دی تصویر کې یو څیز دلته پروت دی نو دې لپاره موږ څه استعمالو هیر اوس موږ څه بل هیر چې کوم راسره دا موږ څه ته وایي
دا موږ څه ته وایي غوږ ته، یعنی یو څیز اورېدلو لپاره موږ څه استعمالو هیر. یعنی که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې یو هیر څه ته وایي، تاسو به ورته یو هیر چې کومه دی HERE هیر دا چې کومه دی دا دلته وي، او بل هیر چې کومه دی دا اورېدلو ته وي. تاسو ته ما ویل چې پیر اپ ورډ هغې ته وایي چې د دې سپیلنګ به هم بدلي، معنی به هم بدلي، خو د دې چې کوم پروننسیشن دی یعنی د ویلو سټایل یې کوم دی دا به یو رنګ دی، کې به چینجز نه وي، مینینګ او سپیلنګ کې به چینجز وي. خو بیا هم تاسو نه پوهېږئ نو ما ته کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ، په اسانه طریقه به هم پوهوم. پیر څه ته وایي؟ پیر موږ څه ته وایي؟ دا موږ نشپاتۍ ته وایي. دا موږ سره یو میوه ده، تاسو نشپاتۍ خو به تاسو پیژنئ. دا موږ څه ته وایي؟ پیر. یعنی دا موږ څه ته وایي؟ نشپاتۍ ته. دا موږ سره یو میوه ده. بل چې کوم موږ سره پیر راسه دی دا څه ته وایي؟ دا جوړې ته وایي. تاسو ته به بره د دوه مرغۍ ښکاري، دا مرغو ته نه وایي، دا جوړې ته وایي. یعنی اوس مطلب ښځه خاوند، دا مطلب یو جوړه ده، هلک یعنې دا مطلب یو جوړه ده، یعنې یو جوړې ته موږ څه وایي؟ هغې ته به موږ په انګلیش کې وایي پیر. یعنې د دې سپیلنګ بدل دی، پروننسیشن بدل دی، پروننسیشن یو رنګ دی خو د دې معنی بانو بدل دي. یو پیر دا موږ نشپاتۍ دپاره استعمالولی شو، او بل پیر موږ د څه دپاره استعمالولی شو؟ دا موږ د جوړې دپاره استعمالولی شو. یعنې جوړې دپاره موږ څه استعمالولی شو په انګلیش کې؟ ورډ پیر. ملګرو په دې کې زه تاسو نه اوس یو کویز هم ولم. ډیزرټ څه ته وایي؟ ډیزرټ دا برنی چې کوم ډیزرټ دی دا تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې ضرور وایي، ځکه چې زه تاسو نه مطلب ماته پته ولګي چې تاسو کلاس څومره پورې ګورئ او تاسو څومره پوهېږئ. برنی چې کوم ډیزرټ دی دا به ماته په کمنټ کې وایي، او لاندې ډیزرټ چې کومه دی دا څه ته وایي؟ دا صحرا ته وایي. یعنی هغه ځای ته وایي چې کوم ځای کې مطلب شګي، یعنی په هغه ځای کې شینکي نه وي، نه پکې ګیا وغیره بوټي وغیره هېڅ هم پکې نه وي، د شګو یو ډیری یو مطلب یو غټ میدان وي، صرف شګې پکې. دې ته موږ په انګلیسۍ کې څه ویلی شو؟ دې ته موږ وایي ډیزرټ. او دا بره چې کوم ډیزرټ دی دا به تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې د دې مینینګ ووایي. پیس. پیس څه ته وایي؟ پیس موږ ټوکړې ته وایي. یعنی د یو څیز ټوکړې ته موږ څه ویلی شو؟ تاسو سره اوس مطلب یو دغه درڅه دی، تاسو مثال در کوم. تاسو سره یو مڼه ده، تاسو هغه په منځ باندې دوه کړه، نو دا څه شو؟ یو پیس شو، یو دوه ټوکړې شو. نو تاسو نه څوک تپوس وکړي چې PIECE والا دا پیس موږ څه ته ویلی شو؟ تاسو به ورته وایي دا موږ ټوکړې ته ویلی شو. بل پیس موږ سره اثر PEACE پیس، دا موږ څه ته ویلی شو؟ دا موږ کوترې ته نه وایي. تاسو ته به تصویر کې کوتره ښکاري، خو د کوترې مطلب موږ دا څه ته انډیکیټر ورکوي، انډیکیشن څه ته ورکوي؟ پیس چې کومه دی امن ته وایي. اوس کوتره ما تصویر کې ولې راوسیله؟ کوتره ما ځکه راوسیله چې کله هم تاسو یو ځای کې کوتره سیکئ، په یو سکول کې، کالج کې، دغه ځایونو کې به تاسو لا ډېرې نه یا په یو داسې ځای کې چې مطلب هغه ځای پوره هم نه وي، نو دغه کوتره څه دپاره حواله ورکوي؟ دا د دې دپاره حواله ورکوي چې دا یو پوره امن ځای دی، یعنې دې کې جنګونه وغیره دا څیزونه نشته. نو د کوترې موږ ته څه ریپرزنټ کوي؟ دا موږ سره پیس موږ سره ریپرزنټ کوي. یو پیس څه ته وایي؟ ټوکړې ته وایي. بل پیس چې کومه دی امن ته وایي. ملګرو په ننني کلاس کې ما ستاسو دپاره پیر اپ ورډ راوړی. پیر اپ ورډ ولې موږ راوړی؟ په دې کې ما ډېر تکړه خلک هم سیک کړه، هغه هم پکې غلطیږي. نو زما کوشش وکړو چې ستاسو دپاره مې دا وړوکی کلاس راوړو. که بیا هم چېرته تاسو ته د پیر اپ ورډ هم د دغه رنګې لفظونو ضرورت وي، نو په دې به زه تاسو ته ګنټه نیمه کلاس هم جوړ کړم. دا ما تاسو دپاره ځکه راوړه چې اوس یو کس وایي چې پیس، بیا په هغه سپیلنګ کې هم غلطیږي چې د امن دپاره زه کوم پیس استعمال کوم او د ټوکړې دپاره موږ کوم پیس استعمال کوم. نو په دې کې تاسو تکړه کسان به مي خوا کې تاسو سره وي، تاسو چې تپوس وکړئ نو هغو ته هم په دې کې مشکلات وي. نو په دې به انشاءالله را روان وخت کې هم زه تاسو ته کلاسونه راوړم، او که دا کوم هر څه تاسو ته ما ایکسپلین کړه په دې کې هم تاسو ته څه مسله وي نو ما ته په کمنټ سیکشن کې ضرور کمنټ کوئ، زه به تاسو ته دا څیزونه په اسانه طریقې سره ایکسپلین کوم. ملګرو تاسو ته زه وایم چې دا زما هر څه کوم کلاسونه دي دا تاسو د خپل کور ماشومانو سره هم شریکوئ. که چېرته اوس نه هغو دغه رنګې لفظونه زده کړه، دغه رنګې سنټنسې زده کړې، دغه رنګې پریزې زده کړه، نو په راروان وخت کې به هغو ته په انګلیسۍ کې څه مسله نه وي، هغو به یو فلوینټ انګلیش ویلی شي. او ملګرو زه کوشش کوم چې ستاسو دپاره هغه څیزونه راوړم کوم سره چې انګلیسي ډېره امپروو کېږي، یعنې ډېره سټرانګ کېږي، مضبوط کېږي. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو، اوس ماله اجازت راکئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان خو ډېر خیال ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، آباد او بریالي ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.